وتښتئ وتښتئ ټول وتښتئ 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 څه خبره ده یوسفه؟ هغه ډله را روانه ده چې نجونې ټولوي او په ازاد بازار کې پلوري. باید له دې ځایه لاړ شو. مریم راځه چې وتښتو. ښه شبکه ښکته شئ ښکته شئ ښکته شئ ښکته شئ سړي مردار کړئ ښځې او نجونې راټولې کړئ ښځې راټولې کړئ نجونې راټولې کړئ سړي ووژنئ ښځې او نجونې راټولې کړئ مریم څه خبره ده؟ څه خبره ده؟ هغه ډله کلي ته راغلې چې نجونې او ښځې راټولوي او په بازار کې پلوري. سړی چې مخې ته ورشي وژني. ستا بیوړه ته راغلی دی جګړه نه له تا نه ژغورل کېږم. دا څوک دی؟ یوسف دی همدې کلي کې اوسېږي. ته ټپي یې غوجلې ته درنه کېږو. زار کوئ 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 هغه جګړن چیرته دی؟ زر کوئ جګړن پیدا کړئ جګړن ماته پیدا کړئ منډه کړئ منډه کړئ جګړن ماته پیدا کړئ ماته وګوره یو کس دې خواته روان دی کله چې هغه دروازه خلاصه کړه به یې وله سمه ده وسله دې وغورځوه وغورځوه درته وایم وغورځوه دلته دي دلته دي دلته څه خبره ده دا ځای وسوځوئ ویې سوځوئ منډه کوئ منډه کوئ سر کوئ ویې سوځوئ کور سوځوي ښه ور اخلي ها د باندې وځو دلته سوځېږو د باندې وځو ودرېږه ته څه کوې د باندې مه اوسه ارامه اوسه صبر وکئ ستونزه مو څه ده د قدس لور دوکان ته غلاشه خبرې مه کوه حامد مشره مالګه صبر وکړه صبر وکړه هغه ونیسئ
صبر وکړه هغه ونیسه هغه ما ورته پیسې کوي پیسې خوشکای ماریان زر کوي منډه کوي منډه کوي منډه کوي منډه کوي ته څه کوې ها ته څه کوې ها ته څه کوې ته له موږ سره سرزوري کوې کم عقله صبر وکړئ دا ترکسکر دی ډېرې پیسې به پرې واخلئ اسکار دی ها ډېر ښه دوی ونیسئ دوی ونیسئ بویځئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ هله نو زر کوئ دوی بوځئ بویځئ بویځئ راځئ راځئ له دې ګړنګ نه چې تېر شو بیا موټر کې ځو زر کوئ ګرانې که ستړی شوې چې په شاده کوم څنګه دی خوښه ده ها خپل ځان دې ویسه ډېره ده ځناوره حال دا څه خبره ده زر کوئ راځئ زر کوئ زر کوه زناواره مونږ ته هم اوبه راکړه مونږ ته هم اوبه راکړه په دې ډول سره یې نشي زغملی یو غوړه پوسکه صبر وکړه صبر وکړه
وړاندې را نه صبر وکړه. پام کوه واسکا جلې واسکا څوک پوهېږي چې سبا ته به چېرته یې د لاس اوبه یې واسکا چې زړه کې د ارمان پاتې نه شي ته هم یو غړپ وڅښه ډېره ښکلې ده هغه یې ورښکته هغه قیمت کې جوړ راځو سمه ده زر کوه راښکته شه نه د دې قیمت څو دی سمه ده هغه راښکته کړه راښکته کړه راځه راځه زار کوئ ښکته شئ زار کوئ ټول دننه بوځئ زار کوئ حالا نو زار کوئ زار کوئ وګوره نوې نجونې راغلې ودرېږه ته له کوم ځای نه دلته راغلې ها ته خو ښکلې جلې څوک ښه ځناوره خوشې کوئ خواره شئ خواره شئ ګډوډي مو جوړوئ دوی دننه بوځئ دننه یې بوځئ حالا زر کوئ مخکې شئ کلاکې وتړئ ته بده نه یې جلۍ یو څه پیسې کوې وای ته څومره ښکلې ها دا مردار لاس دې لرې که ځناوره دا جلۍ خو هېڅوک هم نه اخلي ځه خپل کور ته لاړه شه زر کوه پاڅېږه زر کوه ځه لاړه شه ځه هله زر کوه ځه ورکه شه صبر وکئ هغه مه وهئ هغه ټپي دی ما ته وګوره جلۍ لکه چې په دې تور کاسکر دې زړه بایللی که څنګه ګرانې حال ووایه زناوره لاسونه دې ماتوم زناوره باز دی له هماغه پیل نه تا سرزوري پیل کړې ده دا د مېرمنه ده ها مېرمنه ده دا هو مېرمنه مې ده مېرمنه دې چا چې هغې ته لاس وړاندې که وژنم یې وای
څه دې وکړل عینکي د هغه ترک عسکر په اړه دې څه پیدا کړل دوی ته سونګوریان منګوریان وایي سوریا کې پټ عملیات ترسره کړي دي دلته لیکل شوي چې دوی ورک شوي دې خوا که د ترکیې دولت دوی لټوي قمندان هم همدا دی څه جګړن سردار مرد سردار مرد جګړن ګوډه دوام ورکه دوام ورکه ګوډه امر وکه قمندانه نوې انجونې دې راوستې دي ګوډه راوستې مې دي قمندانه خو دوه انجونې ډېرې ښکلې دي خوښې به دې شي قمندانه تا سره ښې جوړېږي ورور مې انجونو پسې راځي سمه ده را دې شي قمندانه ما ته غوږ شه غوږونه دې ښه خلاص که له مانه یو ترک جګړن وتښتېده پوهېږم کسانو دې راته وویل قمندانه که د هغه په اړه د کوم خبر ترلاسه که سمدلاسه ماته ووایه سمه ده ګرانه په دواړو سترګو پیسې راکه چې هغه جګړن درکړمه ګرانه جګړن سردار مرد څه دې وکړل عینکي نور دې څه پیدا کړل قمندان ستاسې کلی کرپ نار وکنه ها دا ووایه چې نور دې څه پیدا کړل که نه دا سړی ستاسې له کلي نه دی څه وایې دا خو هغه دریش سردار دی دریش سردار دریش سردار پوهوم دی پوهوم دی پوهوم دی ستا د تقاعد کېدلو وخت را ورسېده وای 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 وروره دې کار ته وګوره وای وای چې زه ستا مېرمنه یم د دې لپاره چې هغه ځناور له تا نه لرې اوسي ته مېرمنه لرې نه نه یې لرم څنګه راته داسې ګورې صبر وکړه صبر وکړه هغه ونیسه د غوجالې مخې کې دی چې څه وکړل هر څوک د هغه کار جرأت نشي کولی ته ډېره زړوره یې نه پوهېږم څنګه مې جرأت وکړه خو کله چې د حامد مشر مړه کېدل مې ولیدل خپل ځان مې کنټرول نه شو کړی د هغه په مرګ زه هم خفه شوم په اصل کې هغه مې خپلوان نه و کلي کې ټولو خلکو د هغه درناوی کوه ته کورنۍ نه لرې ها درېشه تا څه وویل ها درېش مې وویل ګرانه درېش سرداره ته څوک یې ها ستا پلار هم ښه پېژنم پلار مې کاشکې چې مخکې ستا له خرڅولو نه په دې پوه شوی وای تازه خرڅه کړم ګورئ زه تاسې ته یو وروستی فرصت درکوم له دې فرصت نه ښه خوند واخلئ تر سهاره پورې تاسې ته وخت درکوم کله چې سهار شو مېرمنه دې بیول کېږي خبر اوسه
دروازه بنده که څه درېش ته وګوره د سنګوریانو قمندان شوی وای وای سمه ده خو دا څه ډول کار دی کم عقله درېش سرداره کوم سړي چې ستا کورنۍ ختمه کړه تا د هغه لور خپله مېرمنه جوړه کړې وای وای ته څه ډول یو بې غیرته انسان وختې ته دا څوک دی ما څنګه پیژنې سبا ته ماله بې ځایه بیایي سرداره زه تا یوازې نه پرېږدم ژمنه در سره کوم ما هیڅکله مه پرېږده سرداره هیڅکله خوشکه مریم مریم راسته وکړه مریم راسته وکړه مریم 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 راسته وکړه سمه ده خو ما هم بیایي جګړه نه جګړه نه جګړه نه ومې ژغوره خوشکه مریم مخکې شه که مقلې مریم. مخکې شه مخکې شه جګړه نه مخکې شه ډېرې خبرې مه کوه مخکې شه ملګرو کومه ویډیو هغه ځای مې په یاد شو ماریان ملګري مې چېرته دي ماریان پخوانی پخوانی ماریان ماریان زهر کوئ مخکې شئ مخکې شئ دلته ودرېږئ 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 ټول منظم ودرېږئ زر کوئ زر کوئ منظم ودرېږئ زر کوئ دوی د فرمان قماندان په خدمت کې دي هغه ښکلي نجونې چېرته دي دی خوا راشه دی خوا راشه هغه دا دي ته مې مخکې چېرته نه یې لیدلی په هر حال موټر ته یې پورته کوئ خوشی مې کوي خوشی کوي خوشی مې کوي خوشی کوي خوشی کوي خوشی مې کوي خوشی مې کوي پرېږدئ خوشی مې کوي خوشی کوي زما د ملګرو ځای ورته معلوم دی زه باید هغه وژغورم کله چې ته ټپي شوې زه وډاره شوم ان دا چې زه تر اوسه تا سم نه پېژنم خو هر ځل چې زه تا ته ګورم زړه کې مې د هیلو غوټۍ غوړېږي داسې ښکاري چې زه وزرونه لرم او الوزم زه تا ته مخامخ څه نشم ویلی ډارېږم چې زما هیلې خاورې نه شي غواړم چې له خپلو هیلو سره ژوند وکړم زه تا ته څه نشم ویلی سرداره ګرانه زه تا ته څه نشم ویلی ډارېږم ته هغه پیژنې نه هغه نوی راغلی نه یې پېژنم د وخت په تېرېدو سره به یې وپېژنو قماندان چې راغی ورته ووایه چې دا نوی راغلی په ده څه وشول جګړن مړ کېږي یو ځل یې وګوره چې قماندان بیا له موږ نه پوښتنه کوي شش.
ډیپو وګورئ ډیپو وګورئ منډه کې منډه کې منډه کې ډیپو وګورئ جګړن ژوندی ونیسئ ونه تښتي وسله دې وغورځوه 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 پښه مې نجونې یې چېرته بوتلې ځناوره ریشه لږ صبر وکړه صبر وکړه وروسته بیا پښېمانه نه شې نجونې یې چېرته بوتلې ها شمالي لوري ته شمالي لوري ته یې بوتلې ګوره ما مه وژنه وروسته به بیا ډېر پښېمانه شې درېشه په وژلو سره به وژغورل شي درېشه زه دې ونه پېژندلم ودې نه پېژندلم ګوره زه ستا کلیوال یم کلیوال مې ها ګوره درېشه ستا د مېرمنې پلار نه دی ستا د هغې مېرمنې پلار نه دی که نه ځناوره هغوی را روان دي ورور مې نجونو ته په تمه دی زه نجونې اخلم ځم حالا انجونې پورته کړئ گلسوم مریم خوره مریم گلسوم خیر وروره زه ډېره ډارېږم مریم تاسې چېرته بیایي چا چې مونږ اخیستي یو وروره خیر دی یو څه وکړه یوسف چېرته څه کولی شي ته دلته څه کوې وروره جګړن چېرته دی مریم هغه یو سنګور دی حتما مونږ ژغوري وروره مریم گلسوم خدای ته ووایي جګړنه وم ویل چې له تا نه به وژغورل شم خو خور مې او مریم دواړه مې په اور کې واچول سیند ته ښکته شئ څوک چې له سیند نه تېر شول هغوی ژغورل کیږي زر کوئ ښکته شئ زر کوئ زر کوه مېرمنې له سیند نه تېرېږو سمه ده سړیه ټول مردار کئ داسې مه کوئ زر کوئ مردارې کئ جګړنه مریم راته ویل چې ته راځې مریم چېرته ده ها
ټول نجونې دې خوا ته بوتلې جګړه نه موټر ته پورته شه. هغه دوه ښکلي نجونې چیرته دي؟